ایوب علیه السلام باره کې راغلی دي چې دا 18 کاله بیمار و. اوږد حدیث دی. ایوب علیه السلام وایي د الله بندګۍ کولې، وایي الله رب العالمین ویلې چې ایوب ته وګورئ زما څنګه بندګي کوي. شیطان ویلې چې الله تعالی مال ورکړی دی او بچی دې ورکړي ځکه ستا بندګۍ نه کوي. وایي الله رب العالمین ویلې چې زه به د ده نه مال هم والمه او دا بچي به هم ترې والم. الله دې بچي م واغسته او مال هم ترې واغسته، غریب یې کړه. وایي بیا هم د الله بندګي کوله. الله ویلې چې وګورئ ایوب ته اوس هم زما بندګۍ نه کوي. وایي دې شیطان ویلې چې الله بدن دې ورکړی ځکه ستا بندګۍ نه کوي. الله رب العالمین پرې مرض راوسته او بیمار شو. تقریبا 18 کاله دا بیمار و. بعض خلکو وایي چې یاره د ایوب علیه السلام په بدن کې چینجي وشو. چینجي چې به دې کله ولیدل وایي دې به راواغسته خپل بدن کې بېرته واچل چې ستا لپاره زما په بدن کې الله رزق لیکلی. دا غلطې خبرې دي او دا د بېدینۍ خبرې دي چې دا بعضې خلک یې کوي د خپل ایمان نه به خبر نه وي او وایي به چې یاره د نبي غوښه هغه چینجي خوري. چینجي ستا غوښه ولې نه خوري چې د نبي غوښه خوري؟ د نبي غوښه الله رب العالمین په چینجو په هر څه باندې حرامه کړې ده. چینجي دا وس نه لري چې د نبي غوښه وخوري. دا خبرې غلطې دي. بیماري پرې راغله او ایوب علیه السلام باره کې راغلی دي وایي چې دا د خپل کلي نه دې خلکو وشړه. وایي چې زه د دې کلي نه ځه دا بیماري به په موږ باندې ولګي. وایي دا یې د خپل کلي نه وشړه او دا راغې اوس د عمان چې کوم دی نو دغه ځای کې یوه علاقه وه وادي سلاله ورته ویلی کېده. دلته چې کوم دی دا به پاتې کېده او ده باندې دا سخته تکالیف وو او د دې دا ښځه چې وتله به او د کلي نه به یې وله ډوډۍ وغیره دا به یې وله راوړه او دا به دلته اوسېده او ډېرې سختې پرې راغلې په ایوب علیه السلام باندې. ډېر تکالیف پرې راغلی. شیطان چې راغی د ایوب علیه السلام دې ښځې ته یې ویلې وایي ته داسې کار وکړه زه به دله دا خاوند روغ کړمه خو ته به داسې وې چې دا زما خاوند پلاني روغ کړه ما به یادې چې دې روغ کړه او داسې کار وکړه د سر اختیار هله راوړه. وایي ایوب علیه السلام خواله چې کله دا ښځه راغله نو ایوب علیه السلام پېژني چې دا شیطان و قسم یې ورته وکړه که زه الله روغ کړمه زه به تا 100 لختې وامه. نو ایوب علیه السلام باندې دا بیماري راغله. تقریبا 18 کاله دا بیمار و. ایوب علیه السلام ویلي چې ربي انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین. رب ما ته ضرر رسېدلی دی او ته ارحم الراحمین ذات یې ربه دا تکلیف رانه نور لرې کړي. وایي دا دلته و او الله رب العالمین ورته ویلی چې ته دا پښه ووهه دا ځمکه پې ووهه په دې پښه باندې. وایي کله چې دا ځمکه ووهله نو 2 قسمه اوبه الله راویستلې دلته روایتو کې راغلي دي. یو اوبه داسې وې چې هغه ګرمې وې او دویم داسې اوبه وې چې یخې وې. نو الله رب العالمین ورته ویل چې په دې ګرمو اوبو باندې غسل وکړه او هر چې دا یخې دي درته وڅښه. نو دغه اوبه چې الله رب العالمین راویستلې دې باندې دې غسل وکړه او ایسته د الله رب العالمین روغ کړه. ښځه یې نه وه دا تلې وه کلي ته. ښځه چې بېرته را روانه وه ګوري په دغه ځای باندې مرغان ګرځي. وایي دا ښځه ډېره خفه شوله په ژړا شوله ویې ویلې چې خاوند مې مړ شو مرغان ګرځي کېدای شي دا زما خاوند مړي او مرغان راله زما د خاوند دا غوښه خوري. وایي کله چې دا ښځه راله او ګوري دلته یو روغ سړی ناست دی. وایي دې ښځې ورته ویلې چې دلته زما یو خاوند و بیمار و هغه څه شه؟ وایي دې ورته ویلې چې زه یم که نه؟ وایي ته خو نه. وایي زه یم بېرته قصه وکړه چې داسې کار وشوی. نو الله رب العالمین چې هغه سخته او دا تکالیف او مرض دې بېرته الله رب العالمین ختم کړه. روایتو کې راغلي دي چې دا نس الله رب العالمین پې د سرو زرو ملخان راړتل او دا ایوب علیه السلام به زر زر راټولول. بخاري کې حدیث دی. وایي الله ورته ویلې چې الم اغنیتک یا ایوب ایوب ته مې مالداره کړی نه چې ته دا ملخان داسې زر زر راټولې. وایي دې ایوب علیه السلام ویلې چې یا الله وایي زه ستا د برکت نه چې کوم دی نه بې پروا کېږم او نه غني کېږم. دا ستا برکت دی او زه ستا د برکت نه نه بې پروا کوم ځکه دا زر زر راټولوم. او روایتو کې راغلي دي چې الله له بچي هم ورکړي. بعضې روایتو کې راغلي دي وایي چې هغه کوم بچي چې مړه وو الله رب العالمین وله هغه هم را ژوندي کړل او بېرته یې وله ورکړه. نو په انبیو ډېرې سختې تکالیف راغلي دي او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سخت تکالیف چې راځي او سخت امتحانات هغه په انبیو باندې راځي او بیا چې انبیو ته څوک نږدې په هغې باندې سخت تکالیف او امتحانات ډېر راځي. نو په انبیو به ډېر امتحانات راتلل.